پلانی امام صاحب په دفاع کې او د پلانی عالم صاحب په دفاع کې او د پلانی جماعت په دفاع کې او د پلانی مسلک په دفاع کې او دغې دپاره او دې دپاره دغې دپاره لګېږي. زه دا نه یم چې موږ علما نه منو، موږ امامان نه منو. زه چې څومره منمه قسم پې خورمه او یقیني خبره کومه دومره یې دغه نه مني دا کوم چې ما ته وایي ته یې نه منې. زه یې دومره منمه. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. ما نه ګورې بعض ملګري په دې خفه دي وي ته یو ورځ بعض ملګرو سره خبرې کولې د امام صاحب خبره پکې راغله. ما د امام صاحب په دفاع کې هغه ملګري خفه کړو نو بیا رانه خفه وو. موږ د امام صاحب دفاع په هر ځای باندې کړې ده او کوو به انشاءالله د مرګ پورې. بلکې موږ خو الله ته دا سوال کوو چې لا سجد کړو یا الله دغه امامانو سره به حشر وکړي. الله دې موږ د امام ابو حنیفه سره صرف په جنت کې یو ځای کې کنه او چې دا تپوس نه وکړو چې امام صاحب تا دې خلکو ته ویلي چې په ما پسې راځي او قرآن او حدیث پرېږدي بیا به تاسو ته پته ولګي چې څه وایي. زه پرې د قسم خورم که د امام صاحب ژوندی وی اوس که نه ده ته هم خلکو وابي وي یو چې غټ وابي راغلی غټ وابي او دقه خبره کوي چې قرآن ومني او حدیث ومني. دقه د امام ابو حنیفه رحمه الله منهج دا کوم منهج چې موږ بیانو دیږي اذا صح الحديث فهو مذهب کوم ځای کې صحیح حدیث ملو شو منې وایي دا زما مذهب د امام صاحب وایي. ډېر کتابونه پسې مه لټوئ امام صاحب وایي او زما په مذهب پسې دومره ځان مه ستړی کوه خو چې کوم ځای کې پیغمبر حدیث او خبر راغله او صحیح وه وایي دا د امام ابو حنیفه مذهب دی عمل پرې کوه. دقه زموږ د مشرانو زموږ د کشرانو دغه منهج دی چې کوم ځای کې د پیغمبر خبر راغله او صحیح خبره او په هغې عمل کوه. نو څه فرق دی زموږ په منهج کې او د امام ابو حنیفه رحمه الله په منهج کې؟ موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله قدر کوو، موږ د هر عالم قدر او احترام کوو. تاسو پته دلته په دې ملک کې زموږ په دې ملک کې په ما پسې د بعضو مولیانو څه څه بیانونه کړي دي او څه څه خبرې کړي دي. اوس پورې الحمدلله امامان خو پرېږده او علما خو پرېږده موږ چې د اوسه پورې په یو مولاګوټي پسې هم خبره نه ده کړې. مولاګوټی هغه د مولیانو هغه پیښې چې کوي نور په الف بام نه پوهېږي او هغه نن سبا ډېر موږ چې د اوسه پورې والله العظیم که د مولاګوټي پسې هم خبره کړې او یا د چا نوم هم اخیستی زما دې سره څه کار دی؟ زما څه کار دی دې خلکو سره چې یو سړی به کنځلې کوي زه به په جواب کې کنځلې کوم یو سړی به بدې ردې یو سړی به بدې ردې وایي زه به پسې هم بدې ردې وایم. زمونږ منهج دا دی الحمدلله چې د چا خبره غلطه وي هغې ته غلطه وایو چې د چا هغه صحیح وي هغې ته صحیح وایو. نو خپل پیغمبر وپېژنئ، خپل منهج وپېژنئ.